بس دلته چې څوک ناست یې چې هلیکوپټر زندان مو تېر کړی لږ لاس ډیک کړئ که خفه کېږئ نو ودرېږئ دلته چې څوک ناست خلک یې لږ ودرېږئ چې چا زندان تېر کړی شرمېږئ مه ودرېږئ هسې یو دقیقې لپاره ودرېږئ چې زه یو مثال وروښیم په جلسهګاه کې چې څوک ناست یئ چې زندان مو تېر کړی ودرېږئ چا چې هلته زندان تېر کړی ودرېږئ مطبوعاتي وروڼو کمرې مو ولوئ انتظار وکړئ خیر دا کمرې مو ولوئ دا هغه انسانان ول چې ولاړ دلته ټول یې زندانونه تېر کړي موږ انسانانو ته بشریت ورکړ ټول سل کلن جهاد مبارزه کې دغه انسانان زندانیان ول دا خو که نه دي مجلس کې څومره افغانان زندانونه تېر کړل څومره زندانونه ډک کړل کښېنئ مننه په لسګونو زره انسانان په محبسونو کې پراته ول والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية ترټولو نه مخکې زموږ د سربندۍ مجلس ته خاص شيوخ علما او قدرمن علما جلسهګاه کې څومره خلک چې ناست دي استادان دي مدارسو طالبان دي د پوهنتونونو شاګردان دي عام مسلمانان وروڼه دي او د افغانستان د اسلامي امارت قهرمان مجاهدین وروڼه دي چې د مجلس د خدمت او د نظم دپاره راغلي دي او مطبوعاتي ملګري دي ټولو نه مننه کوو الله پاک مورا ولا کله راسئ الله مو جوړ امام ابن الحجر رحمه الله په فتح الباري کې لیکلي علم یو ښه صفت په مکې مکرمې کې عمر رضی الله عنه خلافت عمر رضی الله عنه مکې ته روان مکې ته نږدې یو ځای د عثمان نومېږي احادیثو کتابونو کې ډېر راځي د عثمان ته عمر رضی الله عنه سره د مکې والي مخکې د هغې زمانې د عمر رضی الله عنه خلیفه چې دی خلیفه و په مکه باندې د ده څوک والي ابن ابزان نومېږي نو بیا هغه ته وویلې وي ته چې له مکې نه راوتلی یې تا په مکې مکرمې کې څوک پرېښودې ما خو د مکې سیادت او قیادت تا ته سپارلی ته چې له مکې راوتلی فمن خلفت بها تا هلته خلیفه څوک پرېښودې د مکې والي نافع ابن عبدالحارث الخزاعي نومېږي نافع ابن عبدالحارث الخزاعي ده ته یې ویلي ده ورته ویلي وي ابن ابي ابزان په مکې کې پرېښود قیادت او سیادت به هغه کړي نو عمر صاحب ورته وویلي وي دا څوک ده چې تا خپل خلیفه او نایب بللی او د مکې خلافت و سیادت کوي د مکې وایي من الموالي مولا ده آزاد کرده شده غلام ده وی غلام دی څنګه په مکې باندې والي پرېښودلی وي الله علم ورکړ عالم ده قیادت دا د عالم کار نن الحمدلله قیادت دا د عالم سره ښایي عمر رضی الله عنه ویلي لأن رسول الله ویلي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الله پورته کوي په دې کتاب باندې بعضې قومونه غلام نه د مکې والي جوړوي ويضع به آخرین هغه خلک چې د قرآن سره دښمني کوي هغه الله د قرآن سره دښمنۍ په وجه باندې ذلیلوي
نو قیادت او سیادت په اسلام کې یو د علم لپاره په ټوله دنیا کې په ټولو ادیانو کې قیادت او سیادت لپاره علم کړه الحمدلله چې الله هغه حالت د افغانانو نه وکړ بیګامي مجور ته ویلي دي موږ دلته ساکو کې جلسه وه دا اخر وار جلسه چې وه زه نه اخر وار کې خو زه نه وم له دې یو وار مخکې نو د شپې خلک راولیدل دلته هلته دومره خلک راجمع کېدل دا د الله یوه معجزه وه چا چې جلسه کې شرکت کړي یو پلسه باندې د دې خلکو نه هلته خلک ډېر راجمع کېدل ویډیوګانې تاسې وګورئ هغه یو معجزه الهیه وه حکومت د شپې خبر راولېږي ویډیوونه ډېرې مېلمانه دې نه مني د دې په خاطر باندې چې د مسلمانانو د یوه لوی اجتماع د دوی زړه درزول نو زه چې ورته راووت زمونږ مولوي صاحب شهید مولوي صاحب ورور هغه ورسره لګیا و زه چې ورته راووتم مې دا یې څېړلی نیسي وی موږ درځو دیګي چپه کړو مې پلار دې نسي راتللی هېڅ امکان نه لري دیګي چپه کوي دا خو څه ټوکه نه ده له امریکې نه راغلي دا مو ملت نن هغه ورځ الله راوستله چې موږ نن خپلواکه یو نن د ابن ابي ابزا د لارې لارویان په قیادت و سیادت باندې څوک د دا خیال او خوب نه ویني زموږ دیني مدارس الحمدلله مخکې شیخ صاحب صالح محمد حقاني صاحب چې دا د افغانستان یو له مشهورو علماو نه ده مخکې تاسې ته ویلي وي زه 52 کاله مخکې د ساکو جلسې ته راغلی یم 52 کاله مخکې بیګا امام صاحب راته ویلي سږکالي 78 کال ده چې ساکو کې الحمدلله علمي شعله بلده مونږ نیکه چې کله ساکو ته راغلي یو سږکالي 78 کال ده انسانان مدرسه د رسول علیه السلام د بعثت نه مخکې ژوند د جاهلیت شو د تاریخ په کتابونو کې د نبي علیه السلام د بعثت نه ژوند ته د جاهلیت زمانه وي ځکه هلته علم نه و نبي علیه السلام چې دارالارقم جوړ کړ دغه دارالارقم د انسانانو د ټولو عربو نه د جاهلیت نوم ګل کړ عربو ته د ټول اسلامي نړۍ انسانان د قیادت او د سیادت په عنوان باندې قایل شول دغه عربو کې دغه مدارسو دغه انقلاب راووت ټول غربیان په دغه امیدونو نه کېږي مدرسو تاریخ نه نننی ده تنها بدون مدرسه چې ما ته دا مدرسه د والد هغه سپین ږیري علما چې دلته ناست دي دا د ساکو د مدرسې شاګردان پاتې شوي هغه سپین ږیری عالم چې ما اول وار سره ملاقات وکړی زه دلته څومره کاله مخکې چري پاتې شوی یم اوس هغه د اویاتیا په نوم وي الحمدلله دیني مدارس کله چې د دارالارقم مدرسه جوړه شوه هغه جاهل عرب هغه عرب چې چا د انسانیت په سترګه ورته نه کتل د تاریخ په کتابونو کې یې نوم جاهلیت و حتی بل نوم په تاریخ کې لري نه هغه عربو ته دومره الله پاک د سیادت و د قیادت قدرت ورکړ چې دغه عربو تنها په پرتګال او په قرطبه او په پاریس کې په اندلس کې علما د تاریخ وایي دغه عربو چې کله په دغه زانګو او په مدرسه د دارالارقم کې تربیت شول د قرطبې چې نننۍ اروپا ده 1000 دانې دیني مدارس یې جوړې کړې 1800 داسې حر او آزاد منبرونه قرطبې درلودل چې د هغې منبرونو نه د حق اواز پورته کېده هغه غربیانو ته چې تنها په قرطبې کې 1000 دانې دیني مدارس انسانیت ورکړ د هېچ چا نه پټه نه ده دغه غربیانو د دوی ملګري
کوه دلته چې څوک ناست یې چې د هلیکوپټر زندان مو تېر کړی لږ لاس جګ کړئ که خفه کېږئ نو ودرېږئ دلته چې څوک ناست خلک یې لږ ودرېږئ چې چا زندان تېر کړی شرمېږئ مه ودرېږئ هسې یو غلطي لپاره ودرېږئ چې زه یو مثال به وښیم په جلسهګاه کې چې څوک ناست یئ چې زندان مو تېر کړی ودرېږئ چا چې هر چا زندان تېر کړی ودرېږئ مطبوعاتي وروڼو کمرې مو ورواړوئ انتظار وکړئ خیر دا کمرې مو ورواړوئ دا هغه انسانان ول چې ولاړ دلته ټول یې زندانونه تېر کړي موږ انسانانو ته بشریت ورکړ ټول سل کلن جهاد مبارزه کې دغه انسانان زندانیان ول دا خو که نه دي مجلس کې څومره افغانانو زندانونه تېر کړل څومره زندانونه د انسان زندانونه ډک کړل کښېنئ مننه په لسګونو زره انسانان په محبسونو کې پراته ول د پولي چرخي زندان په عراق کې د ابو غريب زندان وحشیانو موږ چې الله پاک واکمن کړي ورسئ د بګرام زندان په کې بندي پیدا کړ موږ په مدرسه کې انسانانو ته انسانیت ورکوو که تاسې په خپلو تعلیمي ځایونو کې انسانیت خلکو ته وښود بله ورځ به مو مفتي شیخ شمسالرحمن هغه ښځه څه نومېدله چې بله ورځ اسرائیلو راخوشې کړله هغه د یو لوی مجاهد ښځه چې بیا هغه زندان هغه ورسره ونه منله مروان برغوثي ښځه نایل برغوثي نننۍ دنیا وویلې وي تر ټوله نه ډېره معمره ښځه چې څو شپېته کاله یې د اسرائیلو په زندان کې تېر کړل هغه ښځه بله ورځ د حماس قهرمانانو د هغوی د لویې قربانۍ د وجه نه هغه ښځه څو شپېته کاله بعد راخلاصه شوله دا په ټوله دنیا کې اولنی ریکارډ و چې یو زنداني بشر زنداني دومره زندان نه و تېر کړی نایل برغوثي ښځه وه وحشیانو موږ مدرسه انسانیت موږ په زندانونو کې ورسئ په پولي چرخي زندان کې یو څو سوه بندیان معیاران هغه جرایم دا بندیان پراته دي چا یې مدرسو چا انسانیت ورزده کړ څوک د انسانیت خبرې کوي چا ته انسانیت ورکوي تاسې چې دلته واکمن شوئ څومره خلک مو د زندانونو نه معاف زندانونو ته واچول موږ چې الله معاف راوستلو ټول ملت ته مو عفو وکړه پرېږدي مه ورور چې چا وځلئ د زید د عمر ورور چې چا وځلئ ما چې زه چا زنداني کړی وم دما په زندانیت کې شولنو چې مې چې لاسونه سره تړلي ول همدغه ټول کلي خلک ول پوښتنه ترې وکړئ چې یوه ورځ مو په ترشتندیو ته کتلي نه موږ مدرسې د انسانیت ځای ده موږ علم ته احترام لرو موږ د علم خلک دي موږ په مکه باندې واکمن ابن حبزه آزاد کرده شده غلام حکیم کړی غلام ته چې علم الله ورکړي موږ یې په قیادت او سیادت منلی وو احترام وکړلو خو غربیان رایوړل فکر مه کوئ چې د تاسې غربي قانون که په مدارسو او په مکاتبو او پوهنتونونو کې صبغة الله ومن احسن من الله صبغة من ټول افغانانو د علم تر تاسې ډېر امیدوار وي غواړو چې دا ملت د علم په رنګ خو دا رنګ د علم د دې رنګ سره د اسلام رنګ ګډ وي داسې رنګ چې خپل د جومات امام شهید کول داسې تعلیم چې د خپلې مور سره زنا کول
داسې علم چې د یو چا حق نه پېژندل دا موږ نه غواړو کوو یې مو غربیانو فرعون ډېر ښه نقل ابوالحسن علي الندوي رحمه الله یوه خبر کړی مقالات اسلامية في الدعوة والفكر الكتاب کې یوه خبر لیکلی فرعون قرآن ملامت کړی د خپلې بادشاهۍ لپاره فرعون لعین ښځې وژلې يستحيون نساءهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ښځې ژوندۍ پرېښودلې ولکانې حلالول موسی الله علیه السلام د کور کې تربیت د دې په خاطر چې د ما بادشاهي څوک ونه لري خو نننیو غربیانو داسې یوه نسخه راوړه ټوله اسلامي نړۍ ته یې راوړه یو قانون یې جوړ علوم یې د خپلې غربي او ډیموکراسۍ فکریې سره ګډ کړل هغه انسانان چې نن د علم لپاره ویلي چې فکریه یې د غرب وي د امریکا او د ناټو فکر لري هغې ملت ته خدمت نه کوي هغې ملت په ګټه نه وي هغه غلام وي د غلامیت فکر لپاره به کار کوي هغه څوک هغه علم چې د ده علم د اسلام په رنګ باندې رنګ وي داسې انسانان موږ غواړو هغه انسانان اسلام ته هم خدمت کوي هغه انسانان وطن ته هم خدمت کوي نن یې وګورئ موږ ته مو هغه انسانان ویلې موږ د چا وطن ته نه ورغلي موږ هغه انسانان وو چې خپل وطن مو اشغال احتلال شوی وو موږ یې مقابله کوله موږ ته خلکو ارهابیین و تروریستان ویلې نن هغه انسانان چې قیادت و سیادت ته حمله راوستل افغانستان په تاریخ کې د ډاره شرق کوشیپي کانال افتتاح نه شو کولی داود خان د زماني نقشه د ډاره غلامانو نه شو عملي کولی نن الحمدلله هغه حرو اصیلو د دیني مدارسو بچیانو چې په علم او په حریت و اسلامیت سمبال وه ومري او د ټولو تربونو چیغې مو واورېدې ولې جوړوئ خیرات د څه شی جوړوئ لله الحمد ځوانانو افغانستان ملته پوهېږو زموږ دا سخت کار ده هغه چې قیادت و سیادت کې ورته راغلی سخت کار ده سلمان فارسي رضی الله عنه چې کله عمر رضی الله عنه په مدائن والي کړ د مدائن په ولایت سلمان فارسي رحمه الله راځي یو بوډا سړي بار کې شا کړی وایي بابا دا بار کې ما راځي کې شا کړی پینځه وړم سره وړم په زمینه چې دا د مدائن والي ده ورته ویلي څنګه دا حکومت ګران وی والي مو نه وی راغلی منځري په لار روان یو سړی راغی سپین ږیري بوډا ته یې ویل وی تاسو چې دا بار چا بار کړی دا پېژنئ وی نه کله یې شاته سلمان فارسي مخته روان بوډا ته یې ویل دا د مدائن والي د سلمان فارسي تا خپل بار په ده بار کړی هغې چې ګوري ته د بوډا رامخته سو سپین ږیری سلمان فارسي ته وویل بیما بار راکړه زه یې ویل زه ورته ویل زه پوه شوم چې تا دا سړي څه وویلې نه زه چې د مدائن والي یم زه چې قایل السید یم د قیادت و سیادت معنا ده چې زه د ملت دروند بار په اوږه مشر دا معنا نه چې زه په ملت بار یم زه باید د ملت دروند بار زه یوسم ما ته ووایه چې ولې دې ما سره بار وړی دا د تا کار نه ده دماغ کار همدا ده زه چې د مدائن والي یم دماغ
زما کار دا ده چې زه د ملت درانده بارونه ویځم. موږ ته الله دومره مسؤلیت راکړی چې د ملت درانده بارونه ویځو. ملته انشاءالله امیدونه مو ورځ تر ورځې په غوړېدو دي. علم ته خدمت کوو، خو علم ته په صبغة الله باندې رنګو. علم ته خدمت کوو، ټول على علوم رسول لیکو چې مړه دي دیني مدارس چې د اسلام روح ده هېڅوک یې نشي ختمولی. دلته ناست سپین ږیرو علماو د دې دیني مدارسو په ختمولو، د دې په بدنامولو، دې تاسې نه کمونستان ډېر ځلولو، دې تاسې نه خلقیان ډېر ځلولو غلاميانو. هغوی سره که نور نه و د وطن مینه په زړه کې وه که اسلام نه و، هغوی دغه افغان ته ونه رسېدل. تر 80,000 علماو روحانیون او مشران دي د پليګون په دښتو کې ژوندي ښخ کړل، ارمان ته ونه رسېدل. دا خلک مو چې دلته تربیت کړي هغوی هېڅکله د مونږ د ملګرتیا د دې ډوډۍ لپاره ونه لیکل. موږ سره چې په دغه مدرسه کې تاسې نن چې زموږ مدرسه ووینئ، دومره غریبه وړه مدرسه ده، دومره خدمت مو الله پاک دپاره کړی، الله دې قبول کړي. د مو د اوسپنې دیوالونه جوړ کړي، د اسلام د دین دپاره مو داسې انسانان انشاءالله تربیت کړي چې ورځ تر بله مو دغه لمن فراخیږي. امید ونه لرئ چې دا بچي به ختم شي. غربیان وایي علما ناست دي دا خیرنۍ خبره کوه. افغانستان کې اسلام چې راغلی تقریبا ممکن 22 کال کابل کې ایمان راغلی. کابل نه هلته دیوال چاپېږي، د کابل په دیوال باندې یوه میاشت جنګ وشو. فتوح البلدان کې د ناظري وی رحمه الله دا دیوال یې په منځني وایست، صحابو تابعینو دیوال لږ مات شو. ټوله شپه صحابو په دې باندې تمرکز وکړ. ډېر احتمال یې ولري چې دا دیوال د دغه وخت سره کوي. دا دیوال چې یو څه سیمه ړنګه شو، دوی بېرته غوښتل کابل کې د هندویزم دین واکمن، دلته هندوان وه، دلته بتپرستي واکمنه وه. نو ټوله شپه دوی کار وکړي، د کافرانو د دیوال نه جنګ کړه او کوښښ یې کوه چې خټه خیسته کړي دا دیوال بېرته جوړ شي. خو مسلمانانو ټوله شپه مقاومت وکړ. سهار دوی یو پیل راوویست، دغه پیل چې د کابل د دروازې نه راووت، هغه قهرمانانو سره کیندونکو په دې پیل باندې حمله وکړه. دا پیل یې د کابل په دروازه کې مردار کړ. مسلمانانو ته الله عز وجل د دې فرصت پیدا کړ چې د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ د نن نه 1400 کاله مخکې د کابل په مځکه باندې الله پاک ورپه پر عبره ورپېږي. څوک دې دا خیال نه کوي چې رنګېدونکی ده. د افغانستان د 1400 کلونو کې چې څومره مدارس یې تېر جمهوریت کې پیدا شولې د افغانستان په تاریخ کې نه وي. سپین ږیرو علماو نه پوښتنې وکړي دیګان دغه شی څه ویلي د تېر د ظاهرشاه په وخت کې ساکو کې ګلزارګاه کې او په میرڅ مغولخېلو د څرخ مولي صاحب دلته دغه دستربندیګانې وې. په کابل کې د نقیب الله صاحبزاده صاحب 15 جلسې به وې په کال کې. نن هر کلی مدرسه ده، هر کلی کې مدرسه ده. هغه مورونه چې مجلس کې ناست دي داسې کلی شته چې هر کلي مدرسه نه وي. دا معجزه وه. غربي نړۍ راغله، دا اراده درلودله چې د افغانستان په مځکې نه د مولاو د طالب تخم ورک کړي. نه شي کېدلی. کله چې الله کومه اراده کړي د الله سره مقابله معجزه زیږوي. دا معجزه وه چې الحمدلله مدارس الله دومره ډېرې کړې،
داسې کور به نه وي چې هلته الله عز وجل اوس د مدرسې یو شاګرد یې پیدا کړی. الحمدلله الله پاک د نور دیني مدارس ډېر کړي. مونږ د چا د ویرولو دپاره خلک نه روزو، مونږ د علم دپاره خلک روزو، مونږ انسانیت دپاره خلک روزو، مونږ د انسانیت د زده کولو دپاره خلک تربیت کړو. خو په دې دې خلک پوهي مونږ د خلکو نه میږي نه جوړو چې یوه څاپېرې ته په لغته درپې وخېږي، کنځا درته وکړي، لارې درته وکړي او ښځې دې بې عزته کړي. مونږ داسې انسانان نه چې څه درته ونه وایو. مونږ داسې انسانان تربیه کوو چاته څه نه وایي، خو چې چا څه راته وایي د یو سوک جواب لسو ته ورکوو. ومو لیدل الحمدلله الحمدلله. کاشکې دې غربیان دغه هوښیار فکر نه وای کړی کله مې چې پانګونه والوتل وړلې، یعنې دې ټولو ځایونو کې الحمدلله په سربیني کې نښه واړول. په کابل کې پړانګ، په ټول کابل کې اولنی پړانګ د دوی الوتلی. نږدې درته یو کور نږدې نږدې کې درته لږ پړانګ الوتلی، خالص امریکایان. دومره نښې کاشکې دوی پرېښې وای. دا به د ټول ملت افغانستان دپاره داسې کله افغانستان کې نه و چې جواب یې ورنه کړي. الحمدلله والنعمه. مونږ داسې انسانان تربیه کوو چې انسانیت خلکو ته ورکوي. خو که څوک په انسانیت نه پوهېدل د خپل ځان د حریت او د دفاع لاره ورکوي. دا مو عادت دی، مو د چا پلاره نسي اړولی او خلک دې په دې امید نه کېږي چې ولا لکه چې ستړي شول مونږ تولید ورځ تر بلې په ډېرېدلو ده. ورځ تر بلې مو د کاروان ملګري ډېرېږي. حتی مونږ اوس دا نشو کولی چې خپل هغه روزلي ملګري کنټرول کړو. مونږ وایي چې دنیا مو نه خوري. داسې په جذبو راغلي، داسې ګډوډي وایي دغه زمریان چې د دنیا کفري انسانان مونږ ویرانه ونه خوري. مونږ یې کنټرولولی نو چې نور خلک دې په مونږ ځان نه خوري. دلته دې څوک نور د دې تمه نه کوي چې د زمریو پنجو ته بیا ځان واچوي. مونږ زمري نه مړه دي، نه ستړي سوي دي. دا شجاعت لکه ډېر وخت چې زمري ښکار نه وي کړی نو بیا سخت داسې غورېږي. مونږ د زمریانو ډېر وخت د ښکار د نشتونوالي د وجې نه مونږ له ورسره تکلیف وو چې داسې نه وي چېرته یې واک د چا باندې وکړي مونږ سره د ځان څوک نه موښي. ښه خبر دا ده چې مونږ نور افغانستان کې خلکو ته د تعلیم او د علم او د پرمختګ زمینه مساعده وګرځو. واخر دعوانا الحمد لله